ځوانان د خاوره د عزت د تقدس په مول کولو دپاره د خپل مشرانو خپل ځوانانو د قام ته دا دوکه ورکړې ده چې آیین شته قانون شته که نه آیین شته نه قانون شته بره زورور خلک ناست دي چې په وردي کې دي دا د چا نه هم پټ نه دي دا ښکاره دي نو دلته مونږ دا ګیله ده چې مونږ سی ایم سره 4 ځله بیا هم میلاو شولو سی ایم ته دلته سیاست کړی دی ته دلته د ایسیف چیف ایگزیکیوټیو نه یې ته تر سواد نه تر وزیرستان تر څونه زمونږ پښتون بیرته د دې سیم یې زه به تا نه ګیلې کومه زه به ستا نه سوال کومه زه به ستا نه کوېشن کومه ځکه چې دا زما حق جوړېږي نو دلته مونږ د یوې پټۍ سره مې تعلق نشته چې زه دلته په چا پسې بد رد خبره کوم ایسې ملګري ناست دي امیر دغه دوی کوپریشن د دوی سپورټ زمونږ نه هېر نه دی په پښتونولي د سټوډنټ پرایډ شخص کړه سره ولاړ وي او نن هم ولاړ دي مونږ یې شکریا ادا کوي خو دلته د سټوډنټ رایټ خبره مونږ کلیر کوو او واضح یې کوو د دنیا حسب جبر په مخکې په ډاډه کړې ده نن یې کوو سبا یې هم کوو چې په دا هر څوک کلیر وي مونږ 32 ورځې ووتې دلته مونږ ناستو مینا خان منسټر صاحب ته 2 ځله دلته راغلی خو دا د نه وویل چې زه به دې پنډال ته لاړ شم ولې زه د دې خاورې بچی نه یم دا د وزیرستان 2 بچیان چې هلته په دهشتګردي جنګونه کې ذلیل تباه برباد کړ زموږ نسل برباد کو هغه سکولونه کې نن هغه خلک پرته دي هغې نه مونږ په لږ پیسې باندې دلته راشو او دلته زما بچی زه تعلیم د دې دپاره کوم چې زه خپله خور لور ته پروټیکشن ورکړم د هغې رایټ خبره وکړم هغه هم بیا دلته غوه کوي چې ته به دا خبره نه کوې کوم جرم و کوم ګناه و دا ګناه و چې یاره ماته د تعلیم راکړي ماته د صحت راکړي د عدنان به دا جرم شاید مونږ خو نور څه نه دي اورېدلي نو دلته سی ایم نه مونږ لوی ګیلې دي چې ته دا کنوینشن درته 100 میټر ځای نه دی هلته ولې نه راتلی مونږ ته جواز پیش کا مونږ ته پته ده مونږ ویني مونږ ډیپلوماسي پوهېږي مونږ د دنیا په سټرکچر پوه یو مونږ د پاکستان په آیین په قانون پوه یو خو کم از کم دلته خو راشه 32 ورځې نه ناست دي مونږ دلته ولې مونږ د دې خاورې بچا نه یو او مونږ ستاسو نه ګیله هم لږ نوره زیاته کېږي ځکه چې په دې کې بس کې سی ایم خپله پاتې شوی دی خپله یو سټوډنټ دور یې تېر کړی دی نو دلته مونږ 22 ورځې نن پوره شولې چې ناست یو خو مونږ یوه واضحه مطالبه وه چې عدنان حبیب د رها کړلی شي که چېرته جرم یې په دهشتګردي ایجنټي یا په څه کې انوالو وي عدالت چې هغې ته دی پیش کړي نو هغه نه وشوله مونږ پریس کلب احتجاجونه د مین روډونه دا هر څه مونږ کړي دي لاست اپشن مونږ ته دا راپاتې شو خو دا به څوک ثابته نه کړي دلته 22 ورځې پوره شولې دا به څوک ثابته نه کړي چې مونږ چاته غلط الفاظ استعمال کړي ګملا خو ته پرېږده یا یو ټیچر ته یو سټوډنټ ته غلطه خبره هغه خو پرېږده مونږ چاته الفاظ باندې په سوشل میډیا باندې غلطه خبره نه کوي نو بیا مونږ اواز څوک نه اورېږي ولې دا عدالتونه مونږ د دې نه تپوس کوو چې تاسو د دې خاورې څنګه ریپرزنټیشن کوئ ودي تیرا مونږ خو قسم دی په دا کله کله خپل دغه سټوډنټ رانه هېر شي د ودي تیرا د نورو علاقو خلک چې وویني مونږ بیا خفه شو چې مونږ په خاوره کې څه روان دي نو دا ګیلې مونږ ټیک ټاک د ستاسو نه دي چې کم از کم 32 ورځې دلته مونږ ناست دي ودي تیرا کې نو کم از کم ته که لاهور کې راچې ده کم از کم دلته خو راشه 3 کیلومتره خو دلته راشه مونږ ته ووایه نور مونږ در سره ولاړ یو تا بې بس یې نه کېږي بره خلک دي راځه مخته شه چې مونږ یې تپوس درته ټول پښتانه در سره ولاړ دي دا کمپس ټوله ولاړه ده نو دلته په سترګې کې خلک اچول نه دي پکار چې مونږ څوک ړانده کړي یا مونږ ته څوک دا وایي چې اوس د وزیرستان یا بجاوړ یا نه پیرا پښتون بیل چې څونه سټوډنټ دی هغه پخوا سټوډنټ دی هغه به کوېشن نه شي کولی هغه به تپوس نه شي کولی هغه به یعنې چې کوم دا حق دغه بچه نه شي کولی نه اوس هغه وخت نه دی مونږ به ټیک ټاک جمهوري آییني قانوني دا زما حق دی زه به د هر چا نه تپوس کوم خو د منسټر صاحب ستا د کوم ایسیف ملګري دي پریزیډنټس د ټولو د زړه د تله شکریا ادا کوي چې بیا هم 22 پس راغلی زمونږ فریاد هم ورو نو دغه په نوټس کې دا نه 21 جنوري لیکلی شوي دي په 21 جنوري باندې زمونږ 2 مطالبې دي چې سټوډنټ یونین د بحال شي دلته د سټوډنټ خپل کوم سټوډنټس پالیټکس ته هغه اجازه ته ورکړلی شي ځکه چې دا زما یعنې قانوني حق دی دومره مطالبه پیله مطالبه زمونږ دا وه چې عدنان و حبیب د رها کړلی شي دا 2 مطالبې زمونږ دي که دا چا ومنلی خو ټیک ټاک کورې ودان کې مونږ به خپل هم سټډیم دومره ډسټرب شوی د ایګزامونه شیري دي دا یقیني دغه بارانه کې مونږ دلته ناست وي مونږ داسې نه یو چې مونږ مست یو مجبوري نه هم دا لارې اختیار کړې وه نو
که چا رها کړل ټیک تعالی د کور ودان کړي چې نه وي 21 جنوري باندې زموږ سیم ذمہوار دی آئینی قانوني جمهوري زه به د سیم نه تپوس کوم چې زما سټوډنټ راغلي دي هغه سټوډنټ چېرته دي ما ته را پیدا کړه 21 جنوري به د دغه ځای نه لاندې مارچ کېږي دا زموږ داسې نه ده چې زه د ستا حکومت یا ستا د عزت یا ستا د تقدس یا ستا د سیاست خلاف نه 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 په دا لاس کاله کې مې نه دي کړي په دا کمپس کې مې 15 کاله ووتل څوک به دا ګواه نه شي چې د ما خلاف خبره کړي مجبور یم یو فریاد هلته درلم چې دا نه دا فریاد دی دا زموږ د دې سټوډنټس ته پر امنه طریقه باندې که دا راسره باندې ټیک ته کني موږ دا بس دا ټینټ هلته ودروي بس دغه موږ مجبوري به وي دغه نو زه بیا هم د ټولو ملګرو شکریا ادا کوي الله دا هم دغسې هم موږ په اتحاد په اتفاق وساتي مهرباني